ګرانو کتونکو زمونږ د پاک وطن او زمونږ د خاوره دا چې مونږ آزاده کړې ده نو دا مونږ ډېرو قربانو باندې په دې دپاره د سر قرباني مو ورکړی شوې ده د مالم او د دې کې ادارو هم ډېر غټ کار کړی دی او هغه ادارې چې دي هغه زمونږ مشرانو جوړې کړې وې دې دپاره چې د اصلاح کار وکړي د تعلیم کار وکړي ځکه چې تعلیم هغه کالی دی او تعلیم هغه ټوپک دی چې په دې باندې مونږ هره هدف او هره نښه چې ده هغه په نښه کولی شو. اوس زمونږ د ځوان کل یا زمونږ د موجوده نسل یا زمونږ د موجوده خلکو دا په مونږ باندې د مشرانو فرض دی چې مونږ د هغه ادارو ذکر وکړو او د هغه مشرانو ذکر وکړو چا چې مونږ له هغه وخت کې دومره غټې قربانۍ او د سر په بدل باندې دا ازادي ګټلې وه دا وطن یې راله ګټلې و او دا خاوره راله ګټلې وه او دا خاوره یې ازاده کړې وه. او په دغه سلسله کې نن چې زمونږ په سټوډیو کې کوم زمونږ سره ډېر محترم میلمه موجود دی نو هغوی چې دلته کوم تعلیمي او چې کوم د اصلاح تحریکونه او د تعلیم دپاره چې کومې ادارې وې نو په هغې باندې ریسرچ کړی دی په هغې باندې څېړنه کړې ده په هغې باندې تحقیق کړی دی او په دغه باندې د پی ایچ ډي مقاله لیکلې ده. نو موږ ډېر زیات مننه کوو چې زمونږ په سټوډیو کې نن راغلی دی ښاغلی ډاکټر محمد سهیل خان. ډاکټر صاحب ډېره ډېره مننه تاسو تشریف راوړو تاسو رالی او بیا دا ما چې کومې یو څو خبرې ماتې ګوډې وکړلې نو یو خدا دی چې اخر دا سوچ څنګه راغی او بیا هغه وخت کې چې کوم تحریکونه و او یا که یو لړ غونته کې جاج واخلو د هغې نه پس به بیا نورې خبرې ګلزار صاحب داسې وه چې خیبر پښتونخوا صوبه په کال 1901 کې جوړه شوې وه او د کال 1947 پورې دا د برټش کلونیل حصه وه د انډین. نو دې دوران کې د 46 کالونو کې چې کم تعلیمي تحریکونه وو نو په هغې کې زیاتر تحریکونه چې د بدقسمتۍ نه هغه زمونږ نو خو بیا چې زمونږ کله تحریکونه شروع شوي دي نو هغه مونږ چې څنګه د انګریزۍ یو ټکي وایو انډجنس مومنټس یعنې مونږ د خپلې خاورې تحریکونه هغه موږ شروع کړي دي او دې قام له په دې کې د خپلو خلکو د خپلو لپاره د هغې نه مخکې چې کوم تحریکونه تعلیمي وو نو په هغې کې د ټول نه غټ تحریک چې هغه میشنري سکولز وو. تاسو ته پته لګي چې که په دې صوبه کې اولنۍ تعلیمي اداره وه نو هغه ایډورډ میشن سکول و چې کوم په کوارټر ګیټ کې جوړ شو په کال 1853 کې. دې ادارې چې دي نو دې د پاملرنه ورکړې ده د نورو تحریکونو تعلیمي ادارو له یا تحریکونو له او دې نه علاوه که تاسو وګورئ نو دا یوازې دا یو ایډورډ میشن سکول نو 9 میشنري سکول ستا په دې ټوله صوبه کې نور هم تر د ملکنډ درګۍ پورې میشن سکول مردان کې بنو کې پینل های سکول نو دا یو خو د میشنري سکولونو په جواب کې پر رد عمل کې یو بل تعلیمي تحریک شروع شو هغه د حاجي صاحب تورنګزو و. د هغې وجه دا وه چې میشنري سکولونو تعلیم هم ورکولو خو هغې کې باید د خپل میشنري تبلیغ هم کولو نو د هغې په رد عمل کې حاجي صاحب تورنګزو چې دی هغه خپل تعلیمي تحریک شروع کو او د دې ادارې خو نه وې د هغې په بدل کې حاجي صاحب تورنګزو 34 تعلیمي ادارې جوړې کړې او هغې په مختلفو ځایونو کې د ټوله صوبه کې او دا کال کوم یو ډاکټر د حاجي صاحب تورنګزو ادارې شروع شوې د کال 1910 نه د بدقسمتۍ نه دا تعلیمي تحریک صرف 15 کاله چلیدلی دی او په کال 1915 تعلیم دپاره د تعلیم دپاره د کال 1915 کې دا تحریک داسې ختم شو چې حاجي صاحب د هغې د گرفتارۍ اډر وشو احکامات وشو هغې لاړل بونیر ته انګریزانو دورو د بونیر نه او د بونیر نه بیا لکړو ته لاړل نو د هغې د وجې نه چې هغه لاړه انډرګراونډ شو نو د هغه دور هغه حکمرانان چې د انګریزانو هغې هغه سکولونه بند کړل نو د دې د وجې نه هغه تعلیمي تحریک په کال 1915 کې ختم شو. لکه سکولونه یې بند کړل نو تحریک او بیا حاجي صاحب هم د ممندو لکړو ته لاړو هجرت وکړو یا لاړو مجبور شو او جی دې سره تړلي نور تحریکونه چې نو یو د سیکانو تحریک و هغه د خالصه سکولز و هغې اوس سکولونه جوړ کړو دلته هماغه وخت کې دې سره تړلې د سنتمدرم د هندوانو خپل تحریکو چې هغې 6 سکولونه جوړ کړو په دې ټوله صوبه کې د ځان دپاره یې جوړ کړو د هغې د خپلو ضروریاتو لپاره. په دې دوران کې یو بل چې کوم مهم تحریک و هغه و د انجمن حمایت اسلام
بالکل صحیح. دا د لاهور یو تحریک و خو هغه د هغه تاجران چې کوم د پیښور نه بتلل هغوی دلته هم دا تحریک شروع کړو او هغوی دلته 8 اسلامي سکول جوړ کړل. صحیح. دا تاسو چې زه د بده مرغه مونږ د هغه تاریخ دغه ونه کړه پاملرنه ونه کړه هغې ته موږ هغسې چې څنګه په کار وه دا اوس چې تاسو سره د پېښور ښار کې په د نمبر 3 سټي سکول دی دا اسلامي سکول او دا سویکارنو چوک دا سویکارنو چوک دا اسلامي سکول چې دا انجمن حمایت اسلام دا انجمن حمایت اسلام جوړ کړی بره لږ په پېښور ښار کې وخی چې دغلته یو سکول دی محله خداداد کې صحیح هغه د اسلامي سکول نو دا د انجمن حمایت اسلام سکول هغوی هم جوړ کړو هغوی هم جوړ کړو. صحیح. بیا بل جی چې کوم مهم تحریک و هغه و د اسلامي کالج موومنټ. اسلامي کالج موومنټ نه صرف اسلامي کالج جوړ کړو بلکې دا اوس چې تاسو په جی ټي روډ باندې د نمبر 2 سټي سکول ګورئ دا هم د اسلامي کالج تحریک جوړ کړو. دا خو نو دا سکول خو مخکې جوړ شو کنه جی او کالج خو 1914 کې جوړ شو. اسلامي کالجیټ په کال 1911 کې جوړ شو او بیا 2 کاله پس هغه اپګریډ شو کالج ته. خو د زما د تحریک ته مطلب دا چې د روز کیپل او د صاحبزاده قیوم دې پارټنرشپ چې دی نو هغه د نمبر 2 سکول هم جوړ نمبر 2 سکول چې د جی ټي اس مخامخ تاسو نن هم هلته لاړ شئ ورننه وځئ نو د هغې په فرنټ کې یو کتبه لګېدلې ده او په هغې باندې د هغې ټول ډیټیل شته. د هغې حال هم روز کیپل حال دی امتحاني حال دی. نو د دې دا تعلیمي ادارې ما تاسو ته یاد کړې چا 2 جوړې کړي دي چا 6 چا 8 د ټول نه غټ پکې دی اجي صاحب تورنګزو هغه 15 کې ختم شو خو بیا په دې صوبه باندې د دې خاورې دپاره د دې سیمې دپاره چې کوم حقیقتا اصلاحي تعلیمي تحریک و هغه د انجمن اصلاح الافاغنه و. انجمن اصلاح افاغنه انجمن اصلاح الافاغنه دا افاغنه دا چا جو قائم کړي دا بیا په کال 1919 کې دوی 2 سکوله جوړ کړو یو په ګدر مردان کې یو په خالونو دیر کې دا دواړه خال کې دا دواړه چې دی خال هغه د ریاست نواب بنده کړه د انګریزانو په سازش باندې د ګدر دی سره مو هغسې سلوک وکړه دا هم هغوی بنده کړه د عثمانزو هغه چې دی هغه 6 میاشتې چلېدلی و هغه باچا خان په خپله به دا وی چې ما دا 2 تحریکونه چې ناکامه شو نو د هغې ناکامۍ وجه دا ده چې ما انفرادي حیثیت کې دا جوړ کړو قوم مې ځان سره شریک کړی نو یعنې هغه کلکټیویزم نو هغه په دې کې نو هغه اجتماعیت پکې نو هغه وایي چې زه انجمن اصلاح الافاغنې ته ورغلم نو زه د کلکټیویزم د لارې ورغلم ما په میتډالوجي چینج کړه سلام وکړه مشوره وکړه نو بیا دا د هغه د سکولونو تعداد 144 هغه وخت کې دا کم کال جی ډاکټر دا د انجمن اصلاح الافاغنې اولنی سکول چې دی نو دا په مارچ 1920 کې جوړ شوی دی. ها 20 او د تحریک خلافت نه پس بالکل د تحریک د خلافت د تحریک نه فوراً بعد ځکه چې دوی د هجرت موومنټ هم وکړو خلافت موومنټ هم وکړو او د هغې نه پس دوی وی چې موږ په دې خبره پوه شو چې د پښتنو اصل مسله هغه تعلیم دی نو د تعلیم طرف ته توجه دومره جوور نظر ډېر جوور نظر د دغې مشرانو چې زه تاسو ته دا ووایم چې یو ډېر زبردست د ابزرویشن پاور دا ما اوسه پورې د تعلیم په میدان کې او هغه د هر څه په میدان کې خو د هغې چې کوم جوور نظر و د دې قوم په نبض باندې لاس ایښی دی انسایټ چې ورته بالکل انسایټ نسې یې ورکړی دی نو د هغې د لاندې یو سلسلور دی چې بیا په دې کې بله د مزې خبره دا واورئ چې په دې کې د فاټا ایریاز ته خو اکسس نه و که نه دې ته خو رسایي نه وه که نه او د هغې باوجود په باجوړ کې 4 سکولونه جوړ شو په ملکان تحریک د لاندې په ملکان کې د 4-5 سکولونه جوړ شو دا ایجنسۍ وې ملکان هم ایجنسي وه باجوړ هم ایجنسي وه یعنې دا تحریک بیا د دې وره جي د دې سکولونه په مانسیره کې وو د دې سکولونه په ډرسمیل خان کې وو د دې دا چې کوم ما تاسو ته فکر درکړه 1 تقسیم ښه برابر یعنې هر علاقې ته دا تعلیم هر اړخ کور شوی هر اړخ کور شوی دی په دې کې ډرسمیل خان کولاچید نریاب درسمن ټل پاړه چنار په دې علاقو کې سکولونه وو بیا په کوهاټ کې وو هنګو کې وو بیا تاسو دې خوا راشئ مردان کې 11 سکولونه وو په نوخار کې دا 9 سکولونه وو په 400 کې د دې سکولونو تعداد د ټول نه زیات 20 سکولونه وو په 400 کې دغه رنګې دا تاسو چې په دې ټوله سیمه کې وګورئ نو دا سکولونه قایم وو په پېښور کې 8 سکولونه خپل وو د دې د انجمن اصلاح دا ټول چې راغونډ کړي نو 1 سکولونه وو او د سکولونو نومونه د دې سکولونو نومونه چې نو دا 2 حصو کې موږ تقسیمولی شو یو داسې دا چې د دې اولني کال 1920 کې چې کوم نوم و هغه آزاد های سکول د هر کلي آزاد های سکول
که په تورلاندی کې د آزاد های سکول تورلاندي، که په اوتمانزو کې د آزاد های سکول اوتمانزی، که په تورنزو کې د آزاد های سکول تورنزی. بیا د بده مرغه په دې تحریک باندې ډېر غټ اثرات راغلي دي د قصه خانې د واقع. قصه خانې واقع چې شوي د هغه نه د انجمن واقع وه، هغه نه د خودي خدمتګار مومنټ واقع وه، خو د هغې باوجود د هغې اثرات دونه رالل چې هغې کې دا ټول مهم د سکول چې کوم منیجمنټ کمیټیانې وې یا دا ټول گرفتار شو. نه ډاکټر صاحب دا واقع خو د قصه خانې واقع 1913 کې شوې ده. 13 کې شوې ده. نو دا د سکول تقریبا 9 کاله پس چې دوی د آزاد های سکول چلیدلی دی. صحیح نو دا چلیدلی دي، دوی د نوم تپوس وکړو. نو بیا د هغې نه پس چې کله د ګاندي اربن پیکټ لاندې دوی رها شو، دوی ټول راووتېدل. نو بیا د دې سکولونو یو بله برخه جوړه شوې ده، د هغې نومونه آزاد اسلامیه های سکول. آزاد اسلامیه. بیا په دویم ځل په دویم اپیسوډ قص کې چې کوم سکولونه جوړ شوي دي 14 د هغې نومونه وو آزاد اسلامیه های سکول. د دې نه مخکې وو آزاد های سکول. نو هغه آزاد های سکول دغه یو دې نه مخکې چې کوم هغه سکول نو هغه بند کړی شو. نه هغه جاري وو، خو د هغې نومونه اسلامیه شو، آزاد اسلامیه های سکول. او دې سره نورم 14 جوړ شو، نور سره زیاتی مطلب هغه سره. ډاکټر صاحب دې کې بیا د دې تاسو خو د ادارو تعداد خو نو د هغې انتظام، ځکه چې انتظام هم ډېر ګران کار، ځکه چې د یو کالج یا سکول یا ادارې دپاره طالب علمان، استادان، د هغې نصاب، هغې دپاره استادان او د هغې بیا تنخواګانې. صحیح. داسې وه جلال صاحب چې د اولني اپریل نواله تر 10 اپریله پورې یو کمیټي جوړه شوه، د هغې کمیټۍ نوم و چې د دې کانسټیټیوشن جوړ کړي. په هغې کې د دې ټولې صوبې د ګوټ ګوټ نه مشران، عالمان، پوهان خلک کېناستېدل. هغوی یو آیین جوړ کړ. دغه ډاکټر صاحب دغه مشرانو کې څه نومونه یاد دي؟ د چې کومه د آییني کمیټي وه، په دې آییني کمیټۍ کې 11 ممبرانو، 11 او په دې کې د دورسمندو د قاضي صاحب نواله تر د نصر الله جان د ثوابه او بیا د امیر محمد خان لالا د مردان، بیا د مولانا محمد اسرائیل، مولانا عبدالعزیز، دا ټول عبدالاکبر خان اکبر، خادم محمد اکبر، دی سره دا ټول په دې کې شامل وو. صحیح. دی یو ډرافټ جوړ کړو. هغه آیین چې جوړ کړو، په هغه آیین کې دوی یو خبره ولیکله چې موږ به د دې سکولونو دپاره د عام وګړي نه چنده نه اخلو. د دې سکولونو انتظام به چې کوم دی نو یو سب انجمن، یعنی په دې کلي کې به یو سب انجمن هم جوړېږي. یو خو انجمن اصلاح الافاق نه مرکزي وه، یو به دی چې دا په دې هر کلي کې هم جوړېږي. او بیا د دې خپل ممبرشپ مقرر شو او د هغې د لاندې 50 ممبران د دې جوړ شو. هغه 50 ممبرانو چې دي نو د هغې دا مقرر شو چې دوی به کم سے کم 50 او زیات نه زیات 1000 روپۍ په هغه زمانه کې دا چنده به ورکوي. نو د دې مرکزي د دې 50 ممبرانو چې کومې پیسې دی به ورکولې که نه، نو په هغې باندې به دا سکولونه چلېدل. تنخواګانې به د دې ممبرانو نه، خرچه به د هغې نه وه. او دا نصاب به ولې چا جوړوي؟ د کال 1926 کې یو نصاب کمیټي جوړه شوې ده د دې سکولونو. د 21 نواله تر د 26 پورې 15 کاله دوی چې دی نو دوی د یو ځای بل ځای نه نصاب چلولی دی. خو بیا آخر دوی په دې مجبوره شوي دي چې چونکې د دې میډیم اف انسټرکشن پښتو نو د دې د وجې نه دوی وی چې نصاب به هم خپل جوړو. نو په 26 کې دې لپاره خپل نصابي یو نصاب کمیټي جوړه شوې ده چې هغه هیډ کوله بیرسټر میا احمد شاه او په هغې کې لوی لوی علما ناست وو. هغې بیا نصاب خپل جوړ کړی دی. نصاب کې څه وي؟ هغه نصاب کې چې دی نو هغې کې درې د هغې حصې وې. اولنۍ مذهبي تعلیم، خو کنسپچوال فریم ورک، اسلامي تعلیم وذ کانسپټس. دا نه چې لکه صرف یاداشت. په هغه زمانه کې دا رواج و چې صرف خلکو به قرآن شریف نه چې څنګه وایي چې پخوایه وایي، پخوایه به وي او ځان به یې پرې پوهیولو نه. نو یو خو ده چې دې کې دا نصاب په دې طریقه جوړ شو چې هغې کې به دا کنسپټس هغې ته کلیر کېدل. دویم نمبر د دې چې کومو عیسا هغه دا وه چې ماډرن ایجوکیشن، یعنې دې کې د جدید زمانې سبقونه د هغه وخت د ساینس په دې کې وو، په دې کې ریاضي حساب وو، په دې کې جغرافیه وه، په دې کې تاریخ وو. نو دا یو خو دا حصه وه. د دې دریمه او دا د نن سبا د تعلیم د ټولو نه لویه زموږ مسله چې د هغه دا ده چې زموږ پام دې وخت کې ټیکنیکل ایجوکیشن ته نه دی. هغه وخت هغوی په نصاب کې ټیکنیکل ایجوکیشن اچولی و
نو د ټیکنیکل ایجوکیشن کې سوچي په ټیکنیکل ایجوکیشن کې هغه چې کوم پروګرامونه چلولي دي نو په هغه کې ډیر ما تاسو ته وختي خبرو کړه انډیجنس د قام خلکو د قام نو لمبه شروع یې رسنه کړې دي درځي توب نه ها صحیح دویم شروع یې رسنه طالب علمان ته به داخل چې کوم ماشومان بددي اپټیچود لره ناغي ته به داخل ها او دویم نمبر دی کې دا چې دا صادر او دا مونږ تاسو اوس وګورئ نو د قدر کپړه چې دا د دې یو باقاعده کړه د سکولونو کې لګېدلې وه او په هغې کې به دې ماشومانو تداخل که څوک ځان له روزګار کتلی شي بیا دریم نمبر سکولونو کې ډاکټر صاحب خو معافي غواړم خو فني تعلیم چې ورته وایي هغه وخت کې دا هغه وخت کې صحیح ډېر ښه خلاصازي یعنی هغه وخت کې تاسو به کولو چې ټولو خلکو به دا غټې غټې کولې چولې نو دا به هغې کې بیا تاسو د دې نه اندازه والی چې د ترکاڼۍ چل به پکې ښایي لکه هنر به ورته خو که نه بیا دې نه تاسو اندازه والی چې د لواره سیکشن پکې بیا شروع شو دا به هم پکې ورته ښایي یعنی مطلب دا دی چې په هغه وخت کې کم انډیجنس یعنی د هغې انتظام کېدی شو ټیکنیکل سکلز او هغه په کار چې زده شي او هغه په کار داسې چې زده شي چې د هغوی د مشرانو به یو خبره کوله او هغه به دا کوله چې زمونږ ملا په هغه وخت کې چون هغه یو انډیپنډنټ لایف به نه تېرولو ډیپنډنسي و هغه د بل چا لاس ته به ناستو نو دوی چې کله دا فن زده کړه په دې سکول کې نو دوی به دا څیزونه دا څادرې دا کولې دا به جوړې کړې او دا به په جومات کې په یو ګوټ کې کېښودې نو هغه به خرڅېدي نو هغوی وی چې دا زمونږ امام صاحب چې دی بالکل موږ انډیپنډنټ کو موږ ډېرې چالاس ته کښېنه نو ځکه تجارت شروع شو لکه لکه دی چې تر څو پورې د بل لاس ته ناست وي نو دی به د هغه قصې به کوي نو دا پکې شروع شو چې هغه انډیپنډنټ شو خود انحصاري هم پکې راغله خود انحصاري پکې راغله ډاکټر صاحب داسې ویل کېږي چې په دغه سکولونو کې دا څه ته چې اوس مونږ وایو چې اکټیویټي بیس لرنینګ یعنی په پریکټیکل توګه به ماشومان ته کانسپټ کې لګوي چې هغه وخت کې به هغې ته په سکول کې دننه ډراما او خاکو په ذریعه هم کانسپټ کلیر کېدل داسې وجي چې د هغه وخت میتډالوجي ته وګورئ میتډالوجي میډیا نه وه کمیونیکیشن نو ماس کمیونیکیشن نو بل څه نو دوه اهم کارونه وشو اولنی کار دا شو تاسو ته به دې یا پته لګي یا نه نن زه تاسو ته دا په دعوې سره وایم چې تاسو د ریسرچ په بیس باندې په دې سکول کې په دې سکولونو کې د ماشومانو دپاره د دې اکټیویټي بیس لرنینګ دپاره د دې کریټیو لرنینګ دپاره یو رساله شروع شوه نرګس د هغې نوم و په هغې کې به ماشومانو په خپله لیکونه کول تاسو نن وګورئ چېرته په کالج کې یا په یونیورسټۍ کې رساله شته یا نن وګورئ چېرته په یو ماشوم لیک کولی شي او یا د هغه لیک په بنیاد باندې هغه له موږ څه داد ورکو نه نرګس رساله شروع شوې ده یو دا اکټیویټي بیس دا په یو سکول کې وجي که دا ټول سکول دا به داسې وجي په هر سکول کې به خپله دا به داسې وجي چې دا به مرکزي وتېدله د هر سکول نه به ماشومانو لکه اوس د خیشکو ګلاب الدین استاد چې کوم د آزاد سکول هیډ ماسټر و نو هغه خطونه مو مونتېدل چې هغه خطونه رالیږلي دي مرکزي مدرسې ته چې زموږ ماشومانو دا مضامین لیکلي دي دا قصې لیکلي دي دا په دې نرګس کې شامل کړئ داسې د بل ځای نه رساله کې چاپ کړئ رساله کې چاپ کړئ هغه به دي چاپ کولې او بیا تاسو هغه وخت کې دا وګورئ چې په 21م کې به د چاپ انتظام سو او دا باقاعده چاپ شوی ده دا باقاعده چاپ شوی بیا دې نه علاوه تاسو اکټیویټي بیس لرنینګ خبر وکړه دویم مهم کار بیا دا شوی دی چې په 28م کې پښتون رساله شروع شوې ده بیا د هغې ټول ریکارډ هلته محفوظ شوی دی او بیا دې ماشومانو لیکل کړي دي هغې کې ماسټر کریم تاسو وګورئ دی د پښتون رسالې نه یو اته هغه کتابونه لیکلي دي او هغه او دونه لوی لیکوال پاتې شوی دی هغه د دې نه عمده سوال دی که ډاکټر صاحب چې تاسو په خپله نوم واغېسته ماسټر کریم ترکمانزو او ډېر لوی نوم نو دغه سکولونو چې کوم بیا خلک پیدا کړل په هغې کې چې کوم چا چې سبق ویې نو په هغې کې څه اهم نومونه تاسو ته یاد دي د اهمو نومونو نه مخکې زه تحقیق وایي که نه بلکل زه د اهمو نومونو نه مخکې یو درېیمه میتډالوجي ته راځم دوی چې ذکر وکړو هغه دا وه سالانه جلسې به کېدې نو هغه سالانه جلسې به چې کېدې نو هغه به په شلم 21م 22م اپریل دا به مرکزي کېدی په اتمانزو کې دا چې اوس پکې های سکول دی دا لوی میدان و اتمانزو کې چې کوم آزاد های سکول اوس چې موجوده های سکول دی دا د دې ته مخامخ آزاد سکول او دا د سکول میدان او دا د دې ډب غاړې پورې دا ټول میدان و
په دې کې به د دې سکولونو ماشومان استادان راتلل 2 ورځې بالته کیمپینګ د دوی ډیره به او بیا به د دې د ورځې اکټیویټیز او پاغه اکټیویټیز کې به چې څنګه او دا غي تنظیم به د مخ نه شي دا غي خپل کمیټي و دا غي شانواز خان دی غي کمیټه مشرو او بیا دی غي د لاندې د غي سالانه جلسې شویری پاغه کې تھیټر لګیدلې پاغه کې ډراما سټیج شوی دا مشاعره پکې شوی دا څه ویل کېږي چې د دې یو دغه کتو د پاره ګاندھی جی چې هغه هم تشریف راوړ د دې یو خاکه قتل ولا یاد دا سده جی چې ګاندھی جی په کال 1913 کې د دې سکولونو دوره کړې ده نو هغه دا خبرې خو ټول هندستان ته رسیدې د دې سکولونو د دې خدای خدمتګار مومنت نو هغه چې دلته راغی نو هغه دا فرمایش وکړو چې تاسو ماته ډراما په کال 1920 کې تاسو دلته سټیج کړې ده د ازادۍ د تحریک باره کې هغه ماته دوباره سټیج کې نو د هغه په فرمایش بیا دوی راغلي دي پردې راوړلي دي د پیښور نه او هغه ته د ډراما په دوباره سټیج کړې نو دا په 13 کې دا شوی دی تاسو د میتھډالوجي خبره پوره شوه اوس هغه مشران چې کم نمونه د تاسو د دې خبرې ته وګورئ د فکر تاسو کې چې پدې کې غنی خان پدې سکول کې سبق ویل چې دا کم دې کم هزار سکولونه دي د تمانزو کې دې سبق ویل ولی خان دې سکول کې سبق ویل ماستر کریم دې سکول کې سبق ویل صحیح او علامه فقیر محمد دا پراید اف پرفارمنس د ګټلې دی په کال 1983 کې او د مزي خبره دا ده چې د په مقابله کې د پراید اف پرفارمنس امیدواران څوک امیر حمزه خان شینواری او سمندر خان سمندر دونه غټ سړی چې د هغه په مقابله کې د نوم ورلد گینیز بک اف ریکارډ ته د امیدوار په حیثیت روان دي د 15000 کتابونه سره پاسه لیکلي دي په هغه وخت کې نو دی اوس په کال 2015 کې هغه رسیدو نو د دې نه ما انټرویو سکول ډیر انټرویو مې کړی دي دنه ما تاسو کو چې داسې سو نو هغه ماته دا وی چې اکټیویټي بیس لرنینګ دا اوس چې خلک یادای دا مونږ په کال عملی توګه دا مونږ په 20 او 22 کې زده کړو او دا د غي برکت چې دا زغټ لیکواله خجی دین علاوه ډاکټر صاحب دې سره د دې تحریک اثرات ګورې جی اثرات دادي د تعلیم اثرات دادي چې په کال 1901 کې دا صوبه جوړه شوې ده د دې تعلیمي ریشو لکه د صوبې حیثیت کې دې تم لږ غور کې کله چې دا صوبه جوړیږي نو په دې صوبه کې ټولې تعلیمي ادارې راغونډې کړه دا څونه دي 150 د دې په مقابله کې د نورو صوبو تعداد د 3000 نه کم نو صحیح یعنی دا په قصد دا خوره چې دا نو دا د جهالت طرف ته د انګریزانو چې چونکې دا د هغې دپاره یو زونو داسې زونو چې بفر زونو وار زونو نو هغې د خپل مقصد دپاره دا خلک چې دي جاهله ساتلي دي انپړی ساتلي دي نو د هغې د مخې چې دوی 150 او په دې 150 کې 115 خو پرایمري سکولونو یعنی 19 هایو دې نه تاسو اندازه لګول شئ نو بیا تاسو ګورئ تعلیمي ریشو زمونږ دا 3.9 هغه وخت کې په 1901 کې چې کله صوبه جوړه شو یو لسم کې چې بیا کله سنسس شوی د ټول هندوستان کې نو دا ریشو تلې دا 3.8 ته په لس کاله کې یو 0.1% زیاته شوه صحیح په 20 کې دا بیا کمه شوې ده 0.1 بیا کمه شوې ده د هغې وجوهات شته چېرته بیا 20 کې دا 3.9 شوې ده بیا او بیا دا چې کله په کال 1920 کې آزاد سکولونه جوړ شوي دي یو 13 کې بیا سنسس شوی دی نو ستاري صوبې لیټرسي ریشو 5% ته رسېدلی ده د 3.8 نه 5% ته دومره زیاته تعلیمي ریشو ختل نو دا د هغې اثراتو جی دا د هغې اثراتو بل دا جی چې د دې دا خو د دې لیټرسي ریشو کې اثراتو د دې اثرات د دې سکولونو هغه په سماج کې ډیر زیاتو یعنی که موږ دا وایو کنه چې دا خو د دې فارمل ایجوکیشن اړخ خو د دې انفارمل اړخ ډیر بې فراخه دی
هغه دومره فراخه دی چې زه تاسو ته د هغې حساب نشم لګولی. موږ پې پروګرامونه پې ختم شي، خو دې یو بیداري پیدا کړې ده. تاسو د دې نه اندازه والی نن سبا زه دا اکثر دا خبره کوم، دا نن چې موږ زموږ هره مور هره پلار هغه په خپلې لور یا په زوی باندې سبق وایي او هغه نه مني کوي د سبق نه، دا خو اسانه خبره نه ده چې دلته رارسېدلې ده. دا د هغې اثرات دي. صحیح دا د هغې اثرات. ډاکټر صاحب تاسو چې کوم تحقیق کوو که نه، د تاسو خو دومره غټ ګرانو کتونکو که تاسو ګورئ نو دا دومره ډاکټر صاحب ځان ستړی کړی دی. دا زموږ دپاره د فخر خبره ده چې ډاکټر صاحب دا تحقیق کړی دی. نو تاسو چې کوم ځایونو کې سکولونه جوړ شوي، تاسو خو به هغه ځایونه هم کتلي. ګرانو کتونکو دا تاسو ته ښکاري دا د ډاکټر صاحب د پی ایچ ډي هغه تحقیق دی، هغه څېړنه ده چې موږ دې وخت کې تاسو ته په شیشه باندې وښو. ډاکټر صاحب ما دا تپوس کوو چې د هغې اوس هغه څه اډانه څه پاتې ده د هغه چې کوم ځای کې دا سکولونه وو یا کوم ځای کې دا کې خو استادان به مو، طالب علمان به مو، بیا پرنسپل او بیا انتظام. د بده مرغه دې تحریک سره یو زیان شوی دی، هغه دا دی چې کله په کال 1946 کې د ډاکټر خان صاحب حکومت راغلی دی، نو هغه لا د آزاد های سکول اتمانزو کې یو هیډ ماسټر و امیر ممتاز خان، او هغه سره ماسټر کریم په سفارش کې تللی دی چې مونږ سرکاري نوکری مونږ له راکړې، ځکه چې مونږ خو 100 روپۍ تنخواه اخلو، دا ډېره کمه زموږ ګزاره پرې نه کېږي. نو ډاکټر خان صاحب د اتمانزو په خپله بنګله کې ناست و، هغه سوچ کوو چې د تاسو له در کومه نو دا نور خواران به څه کوي، نو دا ټول سکولونه او د دې استادان د هغه کلو په سرکاري سکولونو کې ضم کړي دي. د دې مطلب څه شو؟ د دې مطلب دا شو چې دا اوس کم تاسو په دې کلو کې سکولونه ګورئ، دا د هغې کنټینیویشن، دا همغه سکولونه سرکاري شو. هغه امیر ممتاز خان لاړ، هغه بیا د اتمانزو په سرکاري های سکول کې هیډ ماسټر شو، او دغسې د هغې ټول استادان هغې سکول ته لاړل. نو اکثر مانه خلک دا تپوس کوي چې د دې اثرات په اسانه ټکه کوي چې نېشنلایزیشن شو، دا ټول نېشنلایز شو. نو د 46 نه پس زما په خیال کې خو نشته، خو که چېرې 3 سکولونه داسې دي چې هغه د 46 نه پس هم هغوی جاري وساتل په هغه شکل کې. په هغې کې یو سکول په مرغوس کې دی، ثوابی کې، یو سکول په هند کې دی، او یو اتمانزو کې دی، نه جی یو جلاله کې. موږ نن یو کوشش و ډاکټر صاحب راغلی و، موږ ډېر زیات شکرګزار یو د ډاکټر محمد سهیل خان عبدالولي خان یونیورسټۍ چیرمین دی د پښتو څانګې. نو هغې موږ دغه چې کوم معلومات و هغه موږ تاسو ته وړاندې کړل. ډاکټر صاحب موږ ستاسو ډېر زیات شکریه ادا کوو، ډېره مننه کوو.